لټون د پښتو فاین ټي وي هغه خپرونه ده چې په کومه خپرونه کې زه په خوره وره پښتونخوا کې د پښتنو خواره واره پراته اتلان لټوم. په دغه لړ کې تېره ورځ سره د ملګرو د درګۍ نه قبلې اړخ ته د غرونو په لمن کې آباد هریانکوټ ته تللی وم. دلته زمونږ ملاقات د ورکوټي شانتي غره په سر باندې د دوست محمد طالب جان د آباد خاندان سره وشو. دا پوره کورنۍ د پښتنو د اتلانو کورنۍ ده. تاسو به ګورئ نن په دې خپرونه کې د دې کورنۍ سره زما مرکه د دې هنر او فن. یو اړخ ته دا کورنۍ د فن او هنر نه او بل اړخ ته د مینې محبت او د پښتنو د روایاتو نه ډکه کورنۍ ده. کتونکو د دې شریکې مرکې نه پس تاسو د دې کورنۍ د هر اتل سره زما مرکه په پښتو فاین ټي وي باندې وار په وار کتئ شئ. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. مینوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربه بخت الله جان حسرت او تاسو به ګورئ ما سره زما دا خپرونه په پښتو فاین ټي وي باندې. کتونکو په دې خپرونه کې زه تاسو سره د پښتون قام او د پښتون قام د چاپېرشل په حواله باندې څه ناڅه پیژنګلو کوم. کتونکو پښتون صرف د ټوپک قام نه دی. دا قام کلتور لري، دا قام پوهه لري، دا قام علم لري، دا قام فن لري، هنر لري. په دې حواله باندې زه تاسو په مختلفو موقعو باندې مختلفو خلکو سره ملاو. دا ټیم زه د پښتنو د سیمې په هریانکوټ علاقه کې ولاړ یم. دا سیمه د پښتنو یو ځانګړی تاریخ لري، خو بل خواته دې سیمې یو داسې کورنۍ ته په خپله غېږه کې ځای ورکړی دی چې هغه په خپله باندې پښتو ده، پت دی، ننګ دی او په قدم قدم پښتون دی. او کتونکو زما د دې معمولي پیژنګلو نه زما مراد د دوست محمد خان طالب جان کورنۍ ده. راځئ تاسو به میلاومه د طالب جان کورنۍ سره. دا کورنۍ په خپله باندې فن دی، هنر دی، پوهه ده، علم دی. د دې کورنۍ هر لوی او ماشوم ځان له یو اتل دی. راځئ چې میلاو شو د دې اتلانو سره. راځئ ما سره ورځو دا اتلان ګورو، د دې تاریخ ګورو، د دې هنر ګورو، د دې پوهه ګورو، د دې شاعري ګورو، د دې مصوري ګورو، د دې مجسمه سازي ګورو. راځئ. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. الماس خانم د ډېر لوی کردار مالکه مصوره ده او دا چې کوم تصویرونه جوړوي نو هغه په کاغذ او په پنسل نه جوړیږي. دی یو بل کمال دی. د هغې په حواله به هم دا خپله خبره تاسو سره کوي. الماس څنګه یې؟ خیر دی. الماس خپل تعارف را سره مختصر غوندو. دلته کې د کلي یو سیکنډري سکول دی، نو په هغې کې 11 جماعت کې سبق وایم، د ساینس شاګرده یم، میډیکل کوم، ابتدایي تعلیم یې هم د دې ځای نه کوي. الماس داسې په ټي ویګانو راله، په سوشل میډیا راله، ملګري دې څه وایي؟ زمونږ د کلي عام ماحول داسې نه دی څنګه چې زه یم تاسو ته مخامخ ناسته یم. زمونږ ډېر کلیوال ماحول دی دلته کې. عموما جنکۍ په کورونو کې وي، مکتب ته هم داسې ډېرې نه ځي، خو چې کومې مکتب ته هم ځي نو هغوی هم داسې حیرانې دي که نه چې څنګه داسې کیدی شي چې زمونږ د مقابلې یوه جنۍ داسې یو پلیټفارم ته ورسېدله. بیا لکه د هغوی ذهن دا خبره نه مني چې زمونږ د کلي یو جنۍ هم په سوشل میډیا باندې راتلی شي. نو لومبي کې دا داسې ډارېدله چې لکه هغوی ذهن دا نه مني چې لکه زه دې مخ په وړاندې لاړه شم یا په سوشل میډیا دې راشمه. خو وروسته اوس ورو ورو هغوی زما سره عادتې شول. الماسې دا ته کومه معاشره کې یېرېږي او نه چې دا څه کې چې څه به درسره کېږي؟ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې ډېره ګرانه خبره ده چې داسې یوه جنۍ بیا داسې هنرونه ولري او هغه نړۍ ته وښایي.
نو یره خو نه ده پکار باید زه ډاډه واوسم ځکه چې د ډېرو خلکو سترګې ماتې دي چې مصوري او موسمي هم جوړوي د دې نه علاوه شاعري کوم ولې نه د بابا جان مې هم شاعر دی او د هغوی هغه لږ ډېر څه ما کې هم شته دی لږه شاعري کوم ډېره محدوده ځکه تر اوسه مې ډېره شاعري نه ده کړې چې خپل هنر ته هم وخت ورکوم بیا مکتب ته نو ګران یې کېدای شي البته زموږ په دې پښتنو په معاشره کې چې داسې یو ماشوم وي بابا کې څونه روشن خیالي رونه کې څونه روشن خیالي او کېدای شي ستا مکتب هم روشن خیالي خو مور دې څه وایي مورجانه هیڅ نه وایي هغه هم ډېره زیاته خوشحالېږي هغه زما د بابا جان سره ټول ژوند تېر شو د هغوی سره ناسته پاسته و لکه زموږ نه ډېر ټیم د هغوی سره تېر شو نو هغوی زموږ په کامیابۍ خوشحالېږي او زموږ ډېر ملاتړ هم کوي ډېره زیاته خوشحاله وي چې داسې ویني چې موږ په سوشل میډیا باندې راځو زموږ خلک ستاینه کوي یا زموږ هنر مخ په وړاندې بوځي او هغوی موږ له ډاډ هم راکوي چې د چا نه به نه یېرېږئ د چا د خبرو نه به نه یېرېږئ دا خلک هر څه وایي خو وروسته چې موږ یو ښه ځای ته ورسېږو دغه خلک موږ باندې فخر کوي ډاډ راکوي که ما ستا د هنر خبره وکړه ستاسو د هنر په حواله باندې ستاسو په ژبه باندې زما مینوالو کتونکو ته درنه څه کوي څه هنر دی څه فن دی زه خو د ماشوموالي نه انځورونه به مې جوړول هغه به داسې وو چې لکه اوسط چې وایي پروفیشنل نو هغه به نه وو هسې کارټون وغیره یا چې د یو چا مخ هم جوړ کړی خو په صحیح طریقه نه جوړ کړی په پنسل سره په کاغذ او پنسل باندې مې جوړول بیا وروسته چې مې ولیده زما ورور چې د کامران خان هغه مجسمه جوړه کړله نو هغې سره مې د مجسمو شوق را پیدا شو دا مجسمه خو کامران خان جوړه کړه ته چې اوس په پښتن او په غلبیل دا کم کار کې دا د چا نه زده کړی پښتن او په غلبیل ما چې مجسمه هم پیل کړه خو بیا مې ذهن ته دا راغله چې نه زه لکه د دې دپاره نه یم جوړه زه نور څه کول غواړم څه نوي څه کول غواړم ځکه چې د دغې پیل بل چا کړی دی باید زه خپل یو داسې څه وکړم چې هغې پیل زه وکړم او خپل تخلیق وکړم نو ما په کپړه باندې انځور جوړ کړو یو خو بیا مې هم زړه ته هغه سکون نه و چې نه دا فن دا هنر تر دې محدوده نه دی بیا مې په یو غلبیل باندې انځور جوړ کړ خو بیا مې هم هغه زړه کې اوبه نه څکلي سکون راته نه میلاوي چې نه دا نور مخ په وړاندې تللی شي نو ورو ورو اوس زه په هغې کې مخ په وړاندې ځم په هغې کې نور هر څه مختلف رنګونه پکې استعمالوم داسې مخکې چې په وړوکو غلبیلونو نو اوس په غټو جالونو انځورونه جوړوم او مخ په وړاندې هم اوس کوشش کوم چې څومره هم زمانه کېدی شي چې ډېر وخت هنر ته ورکړم او نور یې هم مخ په وړاندې بوځم الماس د انځورونو خبره دې وکړه دا اوس د چا داسې نوموړی خلک چې هغه زما د قام د پښتون قام د چا دي جوړ کړي داسې د هغې نه دې ذکر راکوي ما تر اوسه د باچا خان بابا انځور جوړ کړی د احمدشاه بابا د میرویس خان نیکه دغسې د فقیر ایږي او د غازي امان الله خان بابا د ډاکټر نجیب الله داسې اوس د افغانستان هم ولسمشر د محمد اشرف غني د هغوی چې کوم مخکینی صدر وو حمید کرزی صاحب د هغوی انځور داسې زمونږ پښتنه خور ملالۍ یوسفزۍ ته مې انځور جوړ کړی دی خپل څه شعرونه خپل شعرونه خو راته اوس داسې په یاد ډېر نه دي یاد خپل صرف 2 شعرونه راځي دا اوس ذهن ته راځي چې ما به حالاتو سره جنګ کولی ما به حالاتو سره جنګ کولی بې ننګه یار که په ما ننګ کولی او وخت که وزر را لسېزلي نه وو وخت که وزر را لسېزلي نه وو ما به الوت لکه پتنګ کولی زما نوم کامران خان ارمان دی او د هریان کوټ کلي اوسېدونکی یم د ملکان ضلعې پرایمري تعلیم خو ما دلته د خپل کلي هریان کوټ های سکول نه ترلاسه کړو بیا درګۍ ډګري کالج ته لاړم هلته مې پري انجینرینګ وکړو بیا پولیټیکنیک انسټیټیوټ اف تهبۍ نه مې سیول انجینرینګ 3 کلنه ډیپلوما وکړله بي اے مې وکړله 2 کاله اوس په مردان عبدالوي خان پوهنتون کې د خپلو هنرونو زده کړې کوم بي ایس کې مې 4م سیمسټر روان شاعري لږه ډېره کوم ذوق مې سیوا دی شوق مې سره ډېر سټارټ کې به ما انځورونه جوړول عکسونه به مې جوړول سکیچز د هغې نه وروسته ما بیا په پینټینګ جوړولو شروع وکړله په رنګونو سره په غوړو رنګونو سره مې انځورونه جوړول پیل کړل پس له هغې ما بیا مجسمه سازي پیل کړله زمونږ یو ستر مشر حبیب ډاکټر خالق زیار صاحب چې کله وفات شو نو د هغه سلیختي وه پروګرام په هغې باندې را جوړ و
زموږ د هغه سره ډېر زیات نظریاتي او جذباتي تړون و. د هغه په بېلتون موږ ډېر زیات دردېدلي یو او په هغه وخت کې خو هغه صدمه ډېره زیاته وه. نو په هغه پروګرام کې مختلفو ادیبانو او سکالرانو د هر مکتبه فکر نه بلا خلک راغلي وو. په هغه باندې پروګرام و، شاعري هم و پکې، هر څه پکې وو، مقالې وې، د هغه په ژوند باندې بحث مباحثه وه. نو ما داسې څه کول غوښتل چې زه څه وکړم اوس د هغه دپاره دغه پروګرام کې زما څه کنټریبیوشن پکار دی. نو سوچ مې کوو چې هغه دپاره چې یو انځور زه جوړ کړم نو ښه به وي، خو په هغې زما زړه اوبه ونه څښلې. ما ویل چې داسې څه پکار دي چې د هغوی نمایندګي په هغه ځای کې داسې وشي چې خلک داسې محسوس کړي چې او هغه دلته کې وو. نو د دغه خیال سره زما ذهن ته د مجسمې فکر راغلی او ما د هغه په مجسمه باندې بیا کار پیل کړو. هغه لومړی زما مجسمه وه چې ما جوړه کړله او په هغه پروګرام کې د هغه زوی ډاکټر اتل ته هم هغه ډالۍ او دغه زما لومړی مجسمه وه پروګرام کې چې هغه ما پرزینټ کړله. نو هغه خلک ټول ودرېدل، کوم خلک چې راغلي وو په سټیج باندې چې کوم خلک ناست وو هغه خو پوهه خلک وو، ډېر داد یې ماله راکړو. کوم مشران چې وو تر دې چې زه یې ښکل کړم چې د ډېرې مینې نه چې لکه دا دې کمال کړی دی. هغې نه ماته یو لوی ډاډ میلاو شو. پس له هغې ما بیا باقاعده په مجسمو جوړولو کار پیل کړ. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्त मोहम्मद खान तालिब जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ستړي بشي په خیر راغلی. दोस्त मोहम्मद खान साहब तालिब जान درته ویم او که دوست محمد درته؟ بس قلمي نوم یا لیکونکي نوم خو زما طالب جان دی او دوست محمد خپل نوم دی. طالب جان وروره د ابتدایي تعلیم په حواله راته ووایه. بل دا چې دا خو داسې پسمانده علاقه ده، دا تعلیم وکړو بیا استاد یې، دا څه په دې تور ټکي مین پیدا یم. نو په هغې کې ما دیني سبق هم ویلی دی، دنیایي وایو، دا مې هم ویلی دی او څونه چې رانه اوس هم کېږي نو سټډي کوم. ماته کلمې ډېر زیات دي، زه غواړم چې دا کلمې به څنګه زه پوره کړم. سکول سبق نه سره مې بیا دیني سبق وکړو. دغه مردان ته منګا درګۍ ته مدرسې ته لاړم او بیا پنجاب ته تللي وم، ګوجرانواله کې اشرف العلوم مدرسې ته تللي وم، د هغې نه مې فراغت کړی دی. طالب جان ته خو شاعر هم یې که نه؟ جی او په داسې تورو تیرو دور کې بیا غریبي مې د بنده بیا دې دواړ خونه راټینګ کړو، یو د دنیا تعلیم یو د دین تعلیم، دې سره شاعر هم وي. نو شاعري ما د بچپن نه راوړې وه، د مور په غېږ کې شاعر وم، د ما ته ښه پته وه. ځکه چې کله زه سکول ته نه وم ناست نو په هغه وخت کې چې ما شاعري اورېدلې نو په ما به غونې لشې کېدو. ما به زه داسې څنګه د خپلې خبرې د خپل اظهار خیال زه څنګه وکړم. بیا په اول جماعت کې ما ته دا پته وه چې زه شاعر یم، ما به د شعر نیمه میسر نیمه جوړوله. کم کلاس کې؟ اول کې په اول کلاس کې؟ په دویم دریم کې چې زه ومنم لکه ما باقاعده نیمګړي نظمونه لیکلي دي. دې غر ته هم د شاعرۍ او د دنیا او دا غر داسې مخکې د ګرینري پکې نه وه، تش شړ غر و او به زما زړه وغوښتله مې دا هواره پرېږدمه او دا غر هسې پروت دی، دا به زه په کار راولم او دا هواره به د خلکو په کار راشي. دا بچي دي څنګه د فیلډ ته او د دې لاره باندې دې روان؟ دا خو لکه زما خپل سوچ هم دا و، زه یم هم داسې و، جنیاتیکلي دوی هم ماته تللي دي. که د پلار سوچ او د مور سوچ لکه دا په بچو کې خامخا راځي. جان له خپل شعرونه ورځي دا ټیم ورته یاد دي؟ ولې به ورته نه یاد، خامخا به ورته زما مینوالو کتونکو هو ورته به ووایو. هو ما راڼه راڼه خوبونه ولیدلي، ما راڼه راڼه خوبونه ولیدلي، تا ویلي وو مدام تعبیر تور دی. خو چې راڼه راڼه خوبونه مې رښتیا شو، چې راڼه راڼه خوبونه مې رښتیا شو، په دې پوه شوم چې ستا زړه د تیرو کور دی. او غزل دی چې نه دلته زمونږ خولې دي د شرابو د کبابو، او نه هلته یو مونږ سیال د نیم لغړ اهل کتابو. او د امن د مذهب نه قام په بله بله بیایي، دا ستاسو خبره وه. د امن د مذهب نه قام په بله بله بیایي، محراب منبر نیولی دی یو څو خانه خرابو. او 40 کاله کور کلی اولس د جنګ خشاک شو، 40 کاله کور کلی اولس د جنګ خشاک شو. پښتونخوا یادې او پښتون چې لیونی نه شو مضبوط دی په اعصابو. ګلزاره خپل تعلیم په حواله راته ووایه، خپل تعارف راسره مختصر وکړه. زما پوره نوم ګلزار خان هریان کوټ دی او د ملکند درګۍ د هریان کوټ د دې کلي سره تعلق ساتم. میټرک مې د هریان کوټ های سکول نه کړی دی، بي اس سي مې د
درګۍ ډیګري کالج نه کړې ده او بیا MCS مې د قرطبه یونیورسيټي پېښور نه کړې. ګلزاره ته هم شاعري؟ زه خو شاعر ځکه چې شاعر زوی یم نو خو شاعري ما ته خپل اکثر یاد نه وي او کله کله یو شعر نیولي. اواز دی ډېر ښایسته دی ګلزار، ډېر ښایسته اواز دی. د دې نه علاوه دا وروڼه دي، دا خور دي، تصویرونه جوړوي، انځورونه جوړوي، مجسمې جوړوي. ته دغه څیز کې د دې سره شریک نه؟ زه ورته آیډیا هم ورکوم او زموږ کور داسې دی چې کمال هم ستا راته ښکاري، دا کمال راته ستا ښکاري، د بابا او ستا. او ټول د یو بل سره کوپریشن کوي او د یو بل سره مدد کوي چې که ته دا کار داسې کوې نو دا به ښه شي. ته اوس مثال په تور زه یو میوزیک هغه کمپوز کوم نو ما پلار یا کامران راشي یا بل څوک راشي چې دا ساز پکې داسې واچوه او زما خپل هم آیډیا وي خو لکه کوم څیز چې هغوی ته لکه تماشګیر وایي د نښې منځ ولي که نه نو هغه د نښې منځ چې ولي نو بیا هغه څیز ما ته ډېر اورېدونکو باندې ډېر ښه ولګي. ګلزاره دا راته ووایه چې داسې ښایسته کور، بابا شاعر، وروڼه خویندې، هغوی په خپله هنرمند دي، فنکاران دي. په دې ژوند کې چې تاسو ناست یې خپله په پینډه کښېنئ، روټۍ ته کښېنئ، داسې څنګه درته لګي یار که چېرته بل کور کې پیدا وې څنګه چل دی؟ نو زه خو ډېر زیات خوشحاله یم او موږ ټول ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ له خدای داسې پلار راکړی چې هغه لکه ډېر صلاحیتونه لري او موږ له هر قسم ازادي راکړې چې تاسو مثبت چې هر آرټ یو که هر کار که روزګار هر څه چې هغه تاسو کولی شئ. زه ډېر زیات خوشحالیږم، موږ ټول ډېر زیات خوشحاله یو په دې خبره باندې او خدای دې هر چا له داسې پلار ورکړي، داسې خاندان دې خدای هر چا له ورکړي چې همدغه شانته د قام خدمت وکړي چې څه صلاحیت پکې هغه مخکې مخ په وړاندې راوړي او د خپلې لوریانې خپلې خویندې په دوی باندې سبقونه ووایي او دوی چې کوم صلاحیت دی چې هغوی هم راښکاره کړي. ګلزاره د بابا نه خو شرمېږي نه لږه غونډه کې زمزمه داسې؟ نه زه به دې خواته شم. د دوی یو نظم دی هغه به درته ووایم او ډېر ښه نظم دی، انسانیت پیغام دی پکې. یوه وینا د عرب دی که عجم دی که څوک هره ژبه وایي محترم دی مذهبونه عقیدې یې لرې باسي څوک مین په بوت خانه څوک په حرم دی د ځنګل د ځناورونو بدنام دی خطرناک په کائنات کې بنیادم دی او ټول د ځمکې پر یوه کښتۍ سواره دي خدایه ډوب نشي مین په ایټم بم دی. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब
سپوږمۍ او جانان غواړم د معصوم غوندې ارمان له جهان غواړم که زرګونه ارمانونه مې پوره شي محبت لا یو نیمګړی ارمان غواړم څومره بلها خولې دې بلا خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې څومره بلها خولې دې بلا خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې خبرې اوس د اورېدلو نه دي 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 ما اورېدلې د دنیا خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې څومره بلها خولې دې بلها خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې خبر خپله راتاو شوې ماته 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 دلته کې وړې راوړې هوا خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې څومره بلها خولې دې بلا خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې په زړګي وړمه د هر چا خبرې दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब
दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब